دا خنزیر ولی زیات مردار دے. مردار خرم دے، مردار سپیم دے، مردار ٹپوسم دے، مردار وغیرہ وغیرہ. لیکن پا دی تمام مردار چیزونو کی دا خنزیر نا زیات مردار پل چرتا نشتا. علماء لکی چی دا خنزیر خون دا خدای پیداوار دے او حیوان دے، دا دے دمرا ولی زیاد پلیت دے. دا ولی علماء وی چی دا دی وجہ دا چی پا حیواناتو کی خز او نر وی لکه سړو کې چې خز او نر، او په حیواناتو کې هم د سړو غوندې خز او نر جوړی وي، مارغانو کې وغیرہ وغیرہ. کم نر حیوان چې کم خپل ماده سره جوړه شي هغه وخت کې مجال دی چې بل حیوان ورته نږدې راشي، چې راشي چکونه پې لګوي او پله پرې وي. خنزیر چې کمې مادې سره جوړه شوی او بل خنزیر راشي نو دیت یو طرف ته شي بل ورته پری، چې بیا بل راشي بل ته یو طرف ته شي بیا بل ورته پری. نو خنزیر په خپل خزا غیرت نه کوي. د دې وجه نه الله په تمام مردارو کې د خنزیر نه زیات پلیت بل کم شي. یو بل کارم کوي خو هغه د منبر د وینا وسنه ده. نو خنزیر چونکه بے غیرته ده، په خپل جوړه او خپل خزا شرمېږي نه او په خپل ورته پریدي او بل ورته را خوشي کی. د دې وجه نه په ټولو حیواناتو کې دا زیات پلی. او ای په ایمان په پاکستان کې دا خلک څه کوي؟ خزه ته وی بیګا خو نه وی سویلای کرمش پوا. نو ما وی چې سویلای کر دې شپوا که سویلی کر دې شپوا. سحر تاسو ګورم میړه د باګړو دلای لاو د پروتي او داروتی بټوا به هم شاته چولی، په نوکونو به پالشم مګلی، یو وړه بټوا لاس کې نیولی، دا د باګړو دبلدینې ګټي او دا په بټوا کې ګرځي. ټول ورځ ابل ورځ د یو مړي دوا ته تلم، چوک شادي پیر ورته وي. چوک شادي پیر چې پاغې کې مې کم حال د ښځو ولیدو. اے پروردگار مالستا څومره عظیم صبر دی چې دا دنیا په بل اړه نه. یوه پکې بوډای وه، ړنده مو نو د لاس نه یې نیولې وه.